بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای پاک چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو، تاسو دا وګورئ د تالار شیشه په تالار کې ستاسو ادبي ملګری رحمان نادان یم. یوازې دا نه ده چې ادب پورې لاړ شو یا شاعر پورې لاړ شو، شاعر وپوښتو، د هغې د ژوند وپوښتو، دا هم ضروري ده، بلکې موږ له پکار دي زموږ ذمواري دغه جوړیږي چې موږ وګرځو په بېلابېلو سیمو باندې چې چاته څه ستونزې دي هغې حل کولو لارې پیدا کړو. نن راغلی یم پېښور ته، دغه ملګري سره خبرې کوو چې دوی څه ستونزې لري په خپل کلي کې او څومره خوشحاله دي د حکومت نه او څومره خفته دي. جی قدرمند، ستاسو څه نوم دی او د کوم ځای؟ زما عبدالمناف خان نامه ده او زه د چوکجر اوسېدونکی یم. دا راته ووایه چې دلته ستاسو څومره وخت نه ژوند کوئ؟ یاره زمونږ خو آبا و اجدا وخت نه، لکه زمونږ د نیا نیکه وخت نه دلته یو او زمونږ بنیادي چې کوم دی مونږ دا چوکجر اوسېدونکي یو. دلته لږې راته زیاته کوي چې دلته څه ستونزې دي؟ ګیس نشته، بجلي څنګه ده، سړک څنګه دی؟ په دغه اخلاق باندې لږ معلومات ورکوي نو ستاسو به ډېره مننه وي. جی زمونږ مسایل ډېر دي جی، او بالخصوص زمونږ د دې کلي نکاسي او زمونږ د دې کلي دا روډ چې کوم دی دا زمونږ انتهایی درینه مسله ده. او زمونږ د کلي خلک چې کوم دي دا غریب خلک دي او د هغوی دپاره چې کوم دی نو د آمد رفت ډېر زیات مشکلات دي مونږ ته، او ایمرجنسي صورت کې خو ډېر زیات مشکلات دي. نو مونږ دا وایو چې حکومت غړي خلک چې کوم دي ایم پی ای ایم این ای اوټ دپاره خو دوی راشي، اوټ دپاره خو مونږ ته شنه باغونه دوی وښیي او اوټ ایستو دپاره خو دوی مونږ ته ډېرې خبرې وکړي چې مونږ به تاسو دا مسایل حل کو، مونږ به تاسو دا مسایل حل کو. مګر افسوس خبره دا ده چې اوټ ایستو نه پس بیا په دې طرف آی نه ګوري. نو زه خو دا وایم چې د حکومت دا چې کوم دعوې کوي چې مونږ به تبدیلي راولو، مونږ به نوی پاکستان جوړو، نو زه دا وایم چې عمران خان تا په دې نوي پاکستان کې د ملک دپاره څه وکړو او د غریب خلکو دپاره تا څه وکړو. زه خو دا حیران یم او زه خو بلکې دا وایم چې تا په دې تبدیلی کې صرف او صرف څه راوستي دي د غریب عوامو دپاره؟ تا صرف او صرف مهنګایي، ټیکسونه، تباهي، بربادي او د پاکستان پیسه تباه کولو او بربادولو دپاره ته راغلی. اخري دوه سوالونه کومه په ډېر بخښنې سره چې دا راته ووایي چې د تحریک انصاف حکومت ښه و که دې نه مخکې د نورو پالټو حکومتونه ښه و؟ د هغې نه مطمئن وئ که دې نه مطمئن وئ؟ دغه سوال هم راته راکوئ او دغه راته ووایي چې اوس روډ لږ ښه شوی دی که نه همغه شانتې کندې کپرې دي؟ ډېر ښایسته سوال تاسو وکړو جي. زه خو دا وایم چې دا موجوده حکومت چې کوم دی دا خو مکمل طور سره ناکامه شو او د خلکو مسایل حل کولو کې بالکل ناکامه دی. او زه خو دا یم چې دا تیر د نواز شریف کم دور و دنه 3 باویا 80 چنده خو هغه کې دومره وه چې عوام خو خفه نه و که نه، عوام خوشحاله و، هغوی ته ریلیف موجود و، هغوی ته به ریلیف میلاوېدو او دومره مهنګایي نه وه. نو موږ چې کوم دی نو هغه پرانه پاکستان چې کوم و موږ دپاره د نوي پاکستان نه ډېر ښه و. او زه خو دا وایم چې دا 1 کیلومیټر سړک دی، 1 کیلومیټر فاصله لري د چوکجرو سړک، او دوی دا 1 کیلو دا چې کوم د ښار لمن کې آباد دی، د ښار لمن دی او هغوی دا تعمیر نه کو. نو زه خو یم چې دا عمران خان به پوره پاکستان څنګه نوی کړي. ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو. او زه مطالبه جي کوم، ډېره مننه، زه د موجوده ګورنمنټ ته دا مطالبه کوم چې دا د لنډ میاشت کې دننه د دې سړک د تعمیر اعلان وکړي، ورنه آینده الیکشن کې د کم کینډیډیټ راغو اور غوښتو دپاره نو موږ د دا څښه هاو د ده به استقبال کوو، څښه هاو سره. ډېره مننه، خدای مو خوشحاله کړه، ډېره زیاته مننه. قدرمندو، خپلو مشرانو ته به خواست کومه چې دغه غریبانانو په کار راشئ، سبا تیوډ غواړئ، دغه د یو ورځ یاري نه ده، د یو ورځ ژوند نه دی. نو دغه خبرو ته تمکیدل دي، راتلل دي، یو بل ته سلام کول دي. تر بیا مو په خدای سپارم، ډېره زیاته مننه. د الله په امان.